الرحمن الرحیم کنټرول پینل کې نن موږ وایو ډیفالت پروګرامز. څه به وایو؟ ډیفالت پروګرامز. ډیفالت پروګرام ډیفالت څه ته ویل کېږي؟ عادي حالت. ډیفالت اولنی حالت. څه ته ویل کېږي؟ اولنی حالت یعنی عادي حالت دی. په دې کې ګورې څلور لینک دي. یعنې اول دی سیټ یور ډیفالت پروګرامز. دا څه دپاره پکارېږي؟ سکرین ته ګورئ. set your default program دې په واسطه موږ کولی شو چې ټول هر څه په یو مشخص هغه کې خلاصي. لکه څنګه اوس تاسو دلته وګورئ ما سره پلیرونه انسټال دي. یس انسټال دي اوس وګوره ښه دلته ما سره ویډیو دي. دې ته ګوره اے پی آی لیکلی دی که نه ما سره MP4 به نه وي. تصویران به هغه کوڅې د ویډیوګانې به پرېږدي تصویرانو باندې به کار وکړو. خبره ده تصویران ویډیو ټول په یو رقم کېږي. ښه پکچر ته ګورې دې تصویر ته څه لیکلي دي؟ 2.jpg لیکلی دی که نه او دې تصویر ته څه لیکل شوي دي؟ دغه MOON دا خو مون دا د دې نوم دی که نه دا 2 خو دا .jpg .png دې سره ګورې لیکل شوی دی .bmp کوم دی؟ دا دی .bmp دا سره لیکل شوي دي که نه دغه .gpg .png او .bmp دا څه دي؟ دې ته ویل کېږي ایکسټنشن. څه ورته ویل کېږي؟ ایکسټنشن. کمپیوټر چې فایلونه پېژني د څه له مخې پېژني؟ ایکسټنشن له مخې. څه له مخې پېژني؟ اوس دغه ټول ګوره د تصویر دپاره دي که نه دا ټول څه دپاره دي؟ د تصویر دپاره دي. نو اوس زه ورته وایم که هر یو تصویر وي که GPG وي که PNG وي که BMP وي دا باید کوم پروګرام کې خلاص شي؟ نو دې دپاره راسه کنټرول پینل په کنټرول پینل کې ډیفالت پروګرام او ډیفالت پروګرام کې سیټ یور ډیفالت پروګرامز باندې کلیک وکړئ. دې نو ته د خپلې خوښې پروګرام انتخاب کا چې دا باید څه کې اوپن شي. اوس دا لږ وخت اخلي لوډینګ روان دی که نه. زه لکه ورته یم په پینټ پروګرام کې. کوم پروګرام کې؟ کوم دی پینټ پروګرام؟ دا دی انتخاب دی که بیا راسه دې باندې کلیک وکړه سیټ دس پروګرام از ډیفالت او دا اوکې دی. اوکې دی که اوس راسه دا مینیمایز کړه. همدغه پکچر ورته اوس ګوره ټول به اوس پینټ پروګرام کې اوپن کېږي. ښه دا GPG دی که نه دی؟ ګوره په دې کلیک وکړه پینټ کې اوپن شو که نه. دغه شان دا PNG دی پینټ کې اوپن شو که نه. بل مثال BMP کوم یو دی؟ دا یو لکه BMP دی کلیک وکړه پینټ کې اوپن شو که اوپن نه شو؟ ها که ته وایې نه پینټ کې دې نه اوپن کېږي مثال بل پروګرام ورته ښیم سیټ یور پروګرام از ډیفالت. دغسې لکه ویډیوګانې تاسې زیات پلیرونه انسټال کړي VLC پلیر بل یو ته وایې چې هر یو ویډیو باندې زه کلیک کوم دی په دغه VLC کې یادېږي خلاص شي. نو دې ځینه کولی شو. اوس واپس راځم مثال ورته یم نه څومره تصویران چې دی د انټرنیټ ایکسپلورر کې خلاص شي. نو راسه دې نه انټرنیټ ایکسپلورر د انتخاب کې سیټ دس پروګرام از ډیفالت دا اوس اوکې کا اوکې دی که دې نه راسه دا مینیمایز دی کو که نه. اوس وګورئ پکچر کوم دی؟ دا دی. ښه ټول مخکې پرنټ پروګرام کې اوپن کېده. اوس وګوره بیا پرنټ کې اوپن کېږي. راسه یو ځل بیا کلیک وکړئ دا شوی نه دی. صحیح دی. انټرنیټ ایکسپلورر کوم دی؟ دغه دی. ښه په دې کلیک وکړئ. ولې کار نه کوي؟ دغه اول کنټرول دی دا اول کنټرول دی. ښه ګورئ اوس واخیست اوس وشو. صحیح دی. دا یې واخیستو دا اوس اوکې کړه. اوس راسه دا مینیمایز کړه. صحیح دی. مینیمایز دی که اوس وګوره بل څه کې اوپن کړو. صبر زه ورته یم مثال په فوټو کې وکړه. تر اوسه خو ټول په پینټ پروګرام کې خلاصېږي که نه. دې نه وروسته چې هر یو مونږ سلیکټ کړو مخکې بیا خلاصېږي. لکه مثال فوټو دا یو صحیح شو.
دا set this program as default का دا اوس کې اوس راسي دي زینا اوس ګوره په پین کې نه خلاصي ښه دا بل څه کې خلاصي اول ځل بل وخت اخلي ګوره اوس چینج شو کنه کینه کنه دلته ګوره بل څه کې اوس اوپن کیږي کنه مخکې پرنټ پروګرام کې اوپن کېده کنه اوس پرنټ کې اوپن کیږي ها نو اوپن کیږي په دا شان یوازې دا نه ګوره دا پی ان جي دی دا جی پی جي دی دی پی ان جي دی پی ان جي هم ټول په همدې کې اوس اوپن کېږي څومره تصویران چې ټول په همدې کې اوپن کېږي ګوره دا جی پی جي وکنه اوس دا پی ان جي خلاصوم دا باندې کې اوپن کېږي ورته ګوره اوپن شو کنه دا او مخکې څه کې اوپن کېده فرنٹ پروګرام اوس په دې کې اوپن کېږي څه مشکل لري دي ګورئ قاعدې نه رسو دی اسوسییټ ا فایل ټایپ ار پروتوکول وذ ا پروګرام فایل ټایپ یې لیکلی دی کنه دا خبره کوي د ایکسټنشن هر یو قسم لپاره زه جلا جلا سیټینګ کوم لکه څنګه په دې باندې کلیک وکړه زه وایم مثال دا څه دي ګوره هغه لوډینګ روان دی زه وایم جی پی جي دی یو څه کې خلاصي پي ان جي بل څه کې خلاصي ډي ام پي بل څه کې خلاصي لکه مثال طور ته جی پی جي دی نه دی جی پی جي او جی پی جي فار ایگزامپل لکه پرنٹ پروګرام کې خلاص شي صحیح دی پي ان جي به پی ان جي مثال به په انټرنیټ ایکسپلورر کې خلاص شي او دا بی ام پی د همدغه فوټو کې صحیح دی اوس راسه جی پی جي کوم پروګرام کې غواړي چې خلاص شي پرنٹ پروګرام د دې ناول راسه جی پی جي در سره پیدا کا اف آی جے دا دی ګوره جی پی جي دا کوم پروګرام دی فوټو دی کنه او ما ته کوم پروګرام کې پکار دی پرنٹ پروګرام کې په دې باندې کلیک وکړه دې نه پرنٹ واخله اوکے کا اوس ګوره ښه جی پی جي به کوم کې اوپن کېږي پرنټ کې به اوپن کېږي دا جی پی جي دی که نه دی په دې ډبل کلیک وکړه څه کې اوپن شو پرنټ پروګرام کې اوپن شو که نه ښه بل کوم ډول سیټینګ کې بل پروګرام دپاره بل لکه زه ورته ویم دا پی ان جي دی په انټرنیټ ایکسپلورر کې نو راسه پی ان جي ته دا لږ د ښکته دی که نه دې په واسطه راسه ښکته راسه دا پی ایچ ډي دی پی ایف پی ان جي پی پی ټي دا دی پی ان جي په کوټو کې دی که نه زه ورته چې ناسه کې خلاص شي انټرنیټ ایکسپلورر کې نو دې ځای نه راشه چې کله دغه ځای کې تاسو ته نه ښکارېدو څه بیا راځئ مور اپس ته راځئ صحیح دی دې ځای نه ګوره لکه مثال زه ورته یم انټرنیټ ایکسپلورر اوس دا اوکې کا انټرنیټ ایکسپلورر کې به خلاصېږي لوډینګ روان دی که نه او هغه بل بي ام پي خو آلریډي په فوټو کې دی دا اوس څه که دا کلوز کا کلوز دی که دا هم کلوز کا اوس راسه جی پی جي په پرنټ پروګرام کې خلاصېږي خلاص شو دا صحیح دی پی ان جي مونږ وایو څه کې خلاصېږي انټرنیټ ایکسپلورر کې اوس ګورئ دا انټرنیټ ایکسپلورر کې خلاصېږي درته دا به زه کلوز کړم مخکې دا خلاص ګورئ صحیح دی او بی ام پي څه کې خلاصېږي بی ام پي هم دا دی بی ام پي ګوره په فوټو کې اوپن کېږي مشکل شته نو دا یوازې ګوره تصویر دپاره نه دا تاسو هر څه دپاره کارولی شئ څه دی هر یو څه دپاره کارولی شئ پوه شئ دې باندې په خپل حالت پاتې کېدو دپاره د دې نارمل حالت چې کوم دی فوټو دی څه دی فوټو دی نو راسه کنټرول پینل ته کنټرول او دې نه وروستو ډیفالټ پروګرام نه وروستو سیټ یور ډیفالټ پروګرامز خدیز نه بیا راسه دا فوټو اخله ښه دا نارمل فوټو یي که نه دا د فوټو دې سلیکټ کو سیټ دس پروګرام از ډیفالټ په دې دې کلیک وکړو دا اوکې کا اوس به ټول څه کې اوپن کېږي فوټو کې څه مشکل لرئ دا دواړو باندې پوه شوی قابل دی چینج ټو پلیس سیټینګ
چینج ټو پلیس سیټینګ څه لپاره کاریږي چینج ټو پلیس سیټینګ د دې لپاره کاریږي تاسو چې کله یو دې کمپیوټر ته لګوي پام هم کړی وي یو دم خلاص شي یو دم خلاصیږي کنه بیل دې نه چې موږ هغه یو دې باندې کلیک کړی وي دا یو دم اوپن کیږي زه هم به یو دم اوپن نشي ځکه چې یک دم دا خلاصیږي نو کمپیوټر ته وایرس هم راځي صحیح دی ثابت یکدم خلاص نشي نو بیا دینه دا ټیکمار اخوا که بیا به یکدم نه خلاصیږي او که دا ټیکمار دی اخیستی بیا به یکدم خلاصیږي درته دا په دې کې به دي بیا ریمووبل ډیوایس یعنی یو اس بي مطلب که تا لګولي یو ډیوایس لکه ریمووبل او سی بي وغیره په دې کې که پکچر وي که سی ډي وي څه مشکل لري دی کې بل دا چینج ټو پلیس سیټینګ ګوري کنټرول پینل کې دلته جلا هم راکړل شوی دی دا د ټو پلیس صحیح بل دې نه وروسته دی set program exists in computer default set program exists in computer default کې یو کسټم دی بل کسټم نه بغیر نن مایکروسافټ دی او بل مایکروسافټ دی موږ تاسو په کسټم باندې خبره کوو کسټم کې اول څه دی choose a default web browser په دې کې دی انټرنیټ ایکسپلورر او دې کې سلیکلی enable access to this program چې کله دا ټیک مار اخیستل شوی وي enable access to this program مطلب دا پروګرام فعال دی یعنی ښکاري start ته راځم all apps ته راځو all apps نه وروستو start نه وروستو all apps واخلئ او all apps نه وروستو دا تخته راشي دي کې ونډوز اسیسریز کې ګوره انټرنیټ ایکسپلورر د تخکاری کنه زم به د انټرنیټ ایکسپلورر نه څوک استفاده ونه کی نو راځه دا ټیک مار اخوا کا اوکې کا دا وی براوزر خپل سره لپاره کاریږي ښا دا انټرنیټ د تاسو ویب سایټونه ګوري دا په دې کې ښکاری په ویب براوزر کې انټرنیټ ایکسپلورر په خپل یو براوزر دی اوس راځه دې نه سٹارټ تا ګوره آل اپس اوس بدل نه دي دې کې راځه ونډوز شتا نشته کنه واپس راوړي نو په ډیفالت پروګرام کې سیټ پروګرام ایکسس ان کمپیوټر ډیفالت کسٹم دې نه دا چک باکس ولګوي دا اوکې کا اوس راځه دې نه بیا وګورم آل اپس شته کنه مخکې و ها نو کنه ها بل دې نه وروستو همدغه شان په دې کې مثال یو بل مثال پر کار کوم لکه وینډوز میډیا پلیئر دا وینډوز میډیا پلیئر ګورې دلته شته دی سٹارټ ته راسه دا شته کنه په وینډوز میډیا پلیئر او کدا ټیک مار اخوا کې بیا به دې نه څوک استفاده نشي کولی ها اوس شو کنه نشته واپس راوړو सेट प्रोग्रामिंग सिस्टम कंप्यूटर डिफॉल्ट कस्टम और दी नदा चेक बॉक्स को लगावे ओके का स्टार्ट ऑल अप्स या हुए रागले देखा दी पुर से पुस्तना लारे उस्ताद ने पुस्तना लारे वाह उस्ताद ने तो कहना कि देख मैं अगर से मिसाल इंटरनेट ने उसको कार में कहना या तो और चनूर खराब देना करवाना तो बे दीना चिकारा से मैं बीर तरह से टिक मारो लगावा kana कला چې استفاده کوله टिक मारो लगावा kana او یعنی وایي چې څوک یې ونه وي به بالکل کوئی شی بل تاسو څنګه نه لري تاسو نه نه ها بل وایو فند سوایو فند تاسو دا نوټ پروګرام سره ولګ بلد یاست کنه دا نوټ پروګرام کې چې موږ تاسو د لیکنه کوو کنه فند تراس کې دي دلته چې دا د لیکنې سټایل تبدیلو لکه زه اوس دا سټایل مثال ورکوم یا ګوري مثال دا یو سټایل ورکوم اوکې کوم دا سټایل بدل شو کنه د لیکنې دغه فونټونه دا چې کوم سټایل بدلیږي دا زموږ سره په دې کې پراته دي کنټرول پینل کې پراته دي کوم ځای کې پراته دي د دې سیټینګ کوي د دې نه کنټرول پینل کې په سوانه کلیک وکړئ په فونټس باندې کلیک وکړئ دا سیټینګ تاسو کولی شئ ها لکه مثال اول د اورګنایز معنا ترتیبول کټ کاپی پیسټ دا بتاو صدا کمانډونه بتاو په پینټ پروګرام کې وای دلته مطلب یو سټایل کټ یو فونټ کټ کې کاپی کې ها اول د موږ سره پریویو دا د ښکارا شي ګوره دا تا ته ښکاري چې دا لیکنه په دې ډیزاین کې راځي که دا لیکنه ته والې دا به تا سره په دې ډیزاین کې ښکاري پوه شو که په دې باندې پوه نه شوې ډیلیټ دا راته ډیلیټ کا خدا نه ډیلیټ کوي ګوره یس
سمس ورکړي ایریل کې ناٹ بی بیکاز اٹ از ا پروټیکټډ سیستم فند یعنی کوم چې د وینډو انسټالیشن سره راغلي دي هغه هیڅ کله هم نه ډیلیټ کیږي کوم ډیلیټ کیږي اوس مثال تاسو به ځینې کتابونو یا چترو کې یا بینرو کې به کتلي وي چې داسې یو ډیزاین وي هغه زمونږ تاسو سره په کمپیوټر کې به پیدا نشي هغه دا چا چې دا ډیزاین جوړ کړی هغه د کوم څه نه جوړ کړ اخیستی دا ډیزاین خپل انسټالیږي د انسټالیشن په دوه قسمه دی یو سیټ اپ د ډبل کلیک نیکس او بل دی په هغه داسې فولډر کې دغه څه پراته وي ته ریټ کلیک کا کاپی کا او دلته راوړه په دې فند کې ریټ کلیک پیسټ نو چې تا کوم راوستي دي د یوزر په واسطه چې کوم راغلي دي هغه ډیلیټ کیږي او بل دی هاید څه دی هاید کچېرې دا پټول غواړي اوس وګوره لکه مثال کوم یو هاید لکه ایریل ته ګوري ایریل شته که نه دلته شو دی که نه د دې کې راځم نوټپیډ پروګرام کې تاسو ته ښیم فارمیټ فنټ لوډ ټایم ایریل دلته شته دی که نه موجود دی خو کچېرې دې نظر راسم دا ځای کوم ایریل هاید هاید شو که نه اوس راسه ګوره دلته به هم نه وي مخکې و که نه مخکې ما ویل کې ای آر ای شته اوس مشکل واپس شو کې دې نه کلیک وکړه شو اوس راسه فارمیٹ فنڈ ایریا واپس میں سر آگئے تو مشکل لرے دی پوری ہاں بل وایو کی بورڈ سو وایو کی بورڈ دا ہے دی سیٹنگ دے دی سنگا سیٹنگ دے ریپیٹ ڈیلے دا سکار کی کچیری دا در لانگ کم سکما لانگ او سکل یو لغات یو بٹن دا سکباو نیسم نو دا بگورا دیر ٹیم اخلی اول لغاتو لکل شو خدا نوری ٹیم واقع سکانا گورا بیا بل گورا نور ٹیم اخلی کنه دا لان کې بیا به ټیم نه اخلي بیا به ډایرکټ لیکل کېږي ډایرکټ لیکل کېږي که نه ګوره فرق باندې پوه شوې د لانګ او شارټ فرق باندې بل دی ریپیټ ریټ که چېرې زه سلو کړم اپلای کړم ریټ مې سلو کړو که نه کله هم چې زه لیکل کوم ګوره لکه دې کې زه اوس لیکل کوم ګوره دا جمپینګ کوي که نه کوي داسې ګورئ په دې شکل سره راځي او که دا زه فاسټ کم تیز کم بیا ګورئ جمپینګ نه کوي تاسې پوه شوئ عثمان امام قابل دی نه وروستو دی کرسر بلینک ریټ دا بلینک دی دا چې کوم داسې کېږي که نه دې ته کرسر دا د کرسر بلینکینګ دی دا نن کا ګورئ اوس بالکل نه کوي فاسټ تیز ګورئ سلو کول غواړي دا دی مشکل او بل دی هارډویر دا د کیبورډ هارډویر باره کې معلومات درکوي تاسو وایئ چې دلته استاد دوه کیبورډ دي ځکه دوه کیبورډ دي یو د لیپټاپ خپل دی دا بل کیبورډ زه ګورئ اخوا کوم اوس دا زه کلوز کوم کوم دی کیبورډ اوس څو کیبورډ دي اوس به ګورئ یوي صحیح دی یو دی که نه دا تاته وایي ډیوایس پراپرټي اټریبیوټس یعنې خواص دا کومې کمپنۍ والا دی سټینډرډ کیبورډ دی مینوفیکچرر سټینډرډ کیبورډ دی location plug and paste into keyboard port how this device is working properly that's it mushkil bas se daga di pore